موږ په پاور پوینټ کې هوم ټیب دا موضوعات خو د ورډ سره وو که نه فایند او ریپلیس او سلیکټ د پاور پوینټ خپل ټیبونه چې دي ټرانسلیشن دی او انیمیشن دی ښه یو ډیزاین دی ډیزاین ټیپ خو موږ ویلو چې مثلا موږ دغه ځای کې فارمیټ وي ته بدلوو ډیزاین فارمیټ فکر هم دی کله چې کلیک کړو ټولو ته چینج شي فکر هم دی خو که چیرې موږ غواړو چې یو سلایډ ته رنګ بدل کړو نو بیا فارمیټ بیکګراوند کلیک کوو دلته فیل کلر کلیک کوو او دلته مثلا د همدې یوه سلایډ ته راغلو فکر هم صحیح شو موږ کړای شو عکسونه هم سلیکټ کړو پکچر او فایل سلیکټ پکچر همدې سلایډ د عکس انتخاب شو که نه موضوع پوه شوئ دوه ډوله سیو کول هم یلی و در په زړه دي هر څو ټرانسلیشن ته دغه سلایډونه څه دي دا سلایډونه دا دې ته موږ سلایډونه یایو دې تبدیلیدل دې ته ټرانسلیشن یایي دې حرکتونه فکر هم دا دا ځکه ته یو جوړ شوی دلته په افیکټ آپشن کې دا چینج کیږي رایټ طرف ته ځي دا لیفټ طرف ته موږ ووایو صحیح شوه لکه مثلا دا موډ دی دې خوا نه ارموتېږي زه وایم چې نه د دې ټاپ طرف نه موتېږي صحیح شوه دا آپشن د دې په خاطر کارېږي بل ساوند دی ساوند د دې لپاره وي چې کله موږ دا سلایډ بدلوو لکه دا سلایډ چینج کیږي فرض کړه دغه سلایډ چینج کیږي دغسې یو سلایډ وغوښتو بل سلایډ چینج کیږي دې لپاره موږ یو اواز هم ولرو په دغه ساحه کې صحیح شوه مثلا په دغه ساحه کې یو اواز هم ولرو دې ته ساوند آپشن یوز کوو مثلا دا چیم اواز چیم ته د پردې په څېر اواز ده صبر وکړئ select فکر هم شو apply to all اوس موږ یوز کوو ته خو ایمو کمپیوټر دی او سره لږه ستونزه لري که ایزم دا رقم ته ستونزه وایوه خو زه فکر کومه چې د غ سره وصل دی دې نه به لري که نه هیڅ ستونزه نه لري دره کلیک په څېر اوس لنډه کیسه دا چې دې نه موږ تاسې چیوې د انتخابوه شو سوري دې ساحې نه موږ اواز انتخابوه شو صحیح شوه د هر سلایډ د چینج کېدل لپاره صحیح شو دغسې اواز به کېږي بل دا به نان کم بل ډیوریشن دی ډیوریشن د مثلا موږ دغه ټرانسلیشن ورته انتخاب کړو د پرده چې کشیږي دا اوس شپږ ثانیې وخت نیسي صحیح شوه موږ یو چې دا د څو ثانیې وخت ونیسي مثلا دا د 2 ثانیې وخت ونیسي داسې کې 2 ولیکئ اپلای کئ اوس کسه فکر هم شو اوس کسه دا 2 ثانیې وخت نیسي اوس که چیرې دا ډېرې کو مثلا لاس سیکنډې کو دا به ډېر سلو وي مقصد اختیاري ده ها ته کړای شي چې څومره وینې لاس سیکنډ به واخلسي دا دوی د جوړوا شي صحیح شو
ډیزاین کوای شي. اپلای ټو آل نه خو پیږي کله چې یو ترانزیشن انتخاب کو فرض کا دام انتخاب کو دا بیا په ټولو اپلای کو. کچېرې یو دا انتخاب کو بیا دې خواته دا انتخاب کو دې خواته دا انتخاب کو معنا دا چې بېلابېلو سلایډونو ته بېلابېل ډیزاینونه سیټ شول. خو کچېرې یو انتخاب کو لکه مثلا دام انتخاب کړو او دې نه وروسته اپلای ټو آل ووایو ټولو سلایډونو ته دا اپلای شو. صحیح شوه. بل ان ماوس کلیک ماوس کلیک په دې معنا چې کله موږ تاسې دغه پریویو کو دغه صحیح نه پریویو کیږي. خو دغه بټن ډېر مهمه ده دغه بټن ډېر مهمه ده خو دا بټن صحیح شو. کله چې تاسې جوړ کړئ سلایډ او بیا پریزنټ کوئ نو دغه بټن به وایي. ښه مثلا زه دا پریزنټ کوم. What's the problem? اوس دغه سلایډ تاسو ته مخامخ دی مثلا یو لیکچر والا لیکچر ورکوي څومره چې په غږیږي هماغومره په غږیږي. اوس به یا ماوس کلیک کوي او یا به ایرو بټن وایي چې دا سلایډ چې شي مخ ته لوړ شي چینج شي. صحیح شوه. خو زه یم چې نه ماوس کلیک کوم او نه ایرو بټن وایم خپله د په اتوماتیک ډول څو سیکنډه بعد 15 سیکنډه یا 4 سیکنډه بعد د چې کی چینج کیږي. اوس به وګورو. اوس 15 سیکنډه دغه انیمیشن نسی په اتوماتیک ډول چینج کیږي. یس په پوه شوې موضوع نه خپله چینج کیږي. دا د ترانزیشن و. اوس موضوع دا ده چې تاسو سره زه به نیو پریزنټیشن وکړم او دلته به روشم انزرټ ته دلته به راشم فوټو البم ته. په انزرټ کې عیناً د ووټ خبرې دي خو دا یو شی چې دا چې دا زیات دی. فوټو البم دې په خاطر کارېږي چې ته عکسونه پریزنټ کوې. صحیح شوه. یعنی دا پریزنټیشن یې تو چی نه جوړوي د عکسونو نه. کلیک به کې او نیو فوټو البم به کلیک کې فایل ډیسک دا به کلیک کې دلته ته کړای شي چې لاس 15 شل 40 عکسونه انتخاب کې او دا انزرټ کې. صحیح شوه. او دا چې انزرټ کې او کریټ وایي په اتوماتیک ډول چې شول سلایډونو د شیر وغلل عکسونه. البم نیم هم ورکو مثلا مای فوټوز. صحیح شو. دیتا فارمیٹ ورکا او دیتا ډیزاین ته لوړ شو دیتا چې ورکا یو عکس ورکا یا دا عکس نه دی تو البم شو. اوس موضوع دا ده چې ترانزیشن کې تاسو ته پته لګي چې کوم یو ته غوره کوئ که نه او هم ویلي مثلا دغه دا ته غوره کوو. صحیح شو. دا او دا چې کو اپلای آل خو دا سیکنډونه لږ کوم وو دا 2 سیکنډ اپلای آل او پریویو. اوس دا البم شو. اوس ته چې دا البم خو صحیح دی جوړ شو زه دا د ویډیو په شکل سیو کوم ویډیو ته نه جوړوم. فایل ته لوړ شه موږ دوه ډوله سیو یې لایو که نه. فایل ته لوړ شه سیو اس ته لوړ شه او ډیسکټاپ انتخاب کا. دلته ډیسکټاپ ته انتخاب کا. موږ پاور پوینټ پریزنټیشن او پاور پوینټ شو دا میلیو خو دلته چې انتخابو ام پی جی
for video mp4 او کی کوو خو یو څه ته چې پاور پوینټ د ویډیو د پر نه دی ډیزاین شوی صحیح شو ډیر سلو ډیر کم ویډیو کریټ کوي کریټینګ ویډیو مای پوټ صحیح شو نو دا کرخه به دغه سر ته رسیږي او موږ ویډیو بچی کی کریټ کی دا مې کینسل کړه خبره پوه شوي تاسو غواړئ دغه عکسونه سیو کړئ دا عکسونه یو په یو سیو کړئ نو فایل ته لوړ شئ فایل کې سیو واسطه ډیسکټاپ ته دلته یو آپشن دی چې جی پی جی وي دی جی پی جی چی فارمیټ دی د عکس فارمیټ دی کلیک کا او سیو کا دلته یې دی چې ټول سلایډونه درته سیو کوم که جست وان دا اوس چې ویلوړې کرنٹ زه ته يم چې ټول سلایډونه سیو شو ټول where is my put صحیح شو فولډر اتوماتیک ډول سیو کړو موضوع پوه شوي ښه بل موضوع چې هغه انیمیشن ده انیمیشن چې لپاره کاریږي د ټیکسټ لپاره کاریږي صحیح شو د لیکلو لپاره کاریږي دغه ځکه به یو سلاید وخلو یو ډیزاین به وکړو صحیح شو ډیزاین ته به لوډ شو دلته به سپین رنګ او دلته به دې تک کسای خو دا ټیکسټ باکس کاپی کوم او دا ډیلیټ کوو بل ټیکسټ باکس انسرټ ټیکسټ باکس دا عنوان لیکو مثلا افغانستان او مساوي رینډ افغانستان لګاټو او مانس کې کوي صحیح شو دا کاپی کوو اوس شیکو انتخاب جسٹیفائی موضوع وګورئ نه کنه ارڅو دا کاپی کوو کنټرول سی کنټرول وی دا دیخوا ته هم ورم صحیح شو دا کې قدم او دلته لیکم مثلا پاکستان موضوعات دي ښه دا خو عادي ډیزاین دی جوړم که اوس ارڅو یو شیپ انسرټ کوو ښه شیپ په دې مانس کې شیپ انسرټ شو شیپ فارمیټ مو په وورډ کې یلی و ارڅو شیپ آوټلاین لرې کوو یعنی د بارډر دلته ارڅو ګریډینټ مور ګریډینټ کلیک کوو دغه ساحې ته رنګ انتخابو تور صحیح شو او دا ورکو دا یو ډیزاین مونږ جوړ کړو دغه سلایډ کنټرول سی کنټرول پی کنټرول وی select this control C control V صحیح شو اوس برو شما دا بو چیکما انډیا دا بو چیکما رشیا دا بو چیکم چاینیز دا بو چیکم جاپان دا بو چی چیکم
او چې کاناډا ښه باسي دی ښه اوس به دته ورشو غوږ شئ دغه به انتخاب کو ټرانسلیشن ته به لوړ شو دلته یو پیج کارل دا به انتخاب کو صحیح شوه او دا به اپلای ټو آل کو دلته به د آواز انتخاب کو د چی شي دا به ویو I think that's figure I'm sure book شو کنه book page صحیح شو اوس څو انیمیشن ته انیمیشن په چی تمرکز کی په ټیکس ټرانسلیشن په چی تمرکز کړو په سلاید دا په ټیکس تمرکز کی ښه موږ به کنټرول ان نوې پریزنټیشن وخلو او دلته به ولیکو چې I love افغانستان صحیح شو دته به یو ډیزاین ور دا پښتو ولیکم پښتو مو سره خپل ډیزاین نشته رنگ به ورکو مثلا دا صحیح شو خبره نه لکه اوس زه دا انتخابوم او انیمیشن ترڅم دا دې سره پیوستي ښه فکر هم شو بیخي ډېر دي په دې کې درې ډوله دي ښه یو انټرانس دی بل ایگزیٹ دی درې کټګورۍ دي بل موشن پات دی صحیح شو یو دا دی چې کله چې سلایډ چالان شي نو ټیکس سلایډ ته داخليږي یا مثلا هر پیدا کیږي یا زوم کیږي په اصطلاح سلایډ کې وینا د دوی کلیک سره داخليږي پیدا کیږي دې ته انټرانس یعنی انټر کیږي صحیح شو بل ایگزیټ دی ایگزیټ دا معنی چې ته چې کله سلایډ چالان کې ټیکس وی خو خارجي یعنی د ټیکس د غسر خارجي بل چې د موشن دی هغه نه خارجي کی او نه داخليږي بلکې په خپل په یو دریس کې یو حرکات کی صحیح شو لکه مثلا دې ته مونږ انټرانس غویر کوو امپاسز انټرانس او ایگزیټ صحیح شو امپاسز معنا دا دلته به وي موجود به وي خو دلته به فرض کا بونس داسې به ولیکم خو چې د افغانستان ولایتونه دا به انټر کم او دلته به دغه موضوع دې خواته کم خوست کابل غزنی
ایټسټرا. خو اوس دا انتخابوم کنټرول ا انیمیشن او بونس دغه سر ورځي کنه. اوس که زه د سلایډ سٹارټوم د سلایډ ته به یو رنګ ورکو چې تاسو پوه شئ، دې ته به سپین رنګ ورکو چې تاسو ښه ووینئ. سلایډ چې کله سٹارټ شي د ایمو ټیکس به نه وي، د ایمو ټیکس به موجود نه وي. خو ویني نشته. اوس په کلیک سره دار پیدا کیږي. ښه یعنی ته به کلیک کې یو شای بر پیدا کیږي، یو په اصطلاح کلمه او موضوع یا عنوان بر پیدا کیږي. فرض که موږ دا لیکلي دي اوس که څه دې دام چې ورکومه بونس، دا هم بونس شو او دا هم بونس شو. اوس زه د سلایډ شو کوم. دا فارمیټ ته ډیلیټ کړم. لومړی فلای ان، دوهم فلای ان. اوس زه پلی کوم، پلی فکر هم ده. ښه اوس موضوع چې وه بله خبره ده د امپاسز. امپاسز معنا چې تغییر ونه شي. انیمیشن او دلته دا فکر هم شو. یعنی اوس ورک نه دی، فقط په کلیک سره به هغه حرکات وکړي. صحیح شو، هغه ټیکس په حرکات وکړي. بل چې د ایگزیټ دی، ایگزیټ کې به چې وشي ټیکس به وي، لوړ به شي، ورک به شي. ایگزیټ مثلا شرینک. فکر هم شو. دا په هر یو انیمیشن کې بیا خپل استعمال ځایونه لري. صحیح شو. دې نه وروسته بل چې دی هغه موشن پات دی، کسټم موشن پات. دا یایو خو کسټم موشن پات دا د کرښې چې وینئ همدې مفهوم لري چې دغسې به حرکات کی. صحیح شوه. کلیک که مثلا دا فکر هم شوی څه ډول چې کرښې وي همدغسې به حرکات کی. کسه صحیح شو. موږ به یو بیلګه روخلو. دا به ډیلیټ کړم، دا به هم ډیلیټ کړم او دلته به یو رسمي وکړو. صحیح شوه. ارسی Ebro Barbro și zăbătul ăsta accent. برق په مو سره ارتباط نه لري. زه فقط تدریس کوم. Do you know? یو بوتل پر پیدا کو بوتل. تاش بوتل. डिजाइन ته ولور شو دا کلیر. شو اوس به داسې وکړو چې روږ شو. دلته به څه ټیکس ولیکو. صحیح شو.
زه ته د کسټم لاین ښیم صحیح شو دا به اوس انتخاب کو چی تا انیمیشن تا او په انیمیشن کې به چی انتخاب کوي تا کسټم پات او کسټم پات کې به زه هیله لرم چې سام شي ښه اوس برو شو دغه ټیکست ته ډبل کلیک به وکړو دلته به دا ټایمینګ کې به انتخاب کو افیکټ کې به انتخاب کو څه آل اٹ اونس نه بای لیټر یعنی یو خدا کرخه ډیره دا به تر لیټ برق لوړو بیا بس نره بس